د طالبانو او پاکستاني پوځ ترمنځ مخامخ نښته د عاصم منیر له پوځي پرتګونه وویستل. طالبانو د پاکستاني پوځ په سسو خود کړي او شل پوځیانو ته یې درنه مرجوب راړولې ده. بشپړ حال په دې ویډیو کې وګورئ او افغان ویډیو چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو او پاکستاني پوځ ترمنځ یو ساعت وړاندې په شمالي وزیرستان کې سخت او درنه جګړه ترسره شوې ده. نن ماښام پاکستاني طالبانو TTP د شمالي وزیرستان د شاکوي سیمې په ارغزي پوسته برید کړی چې د نږدې یو ساعت جګړې وروسته په دې نښته کې 11 پاکستاني پوځیان ځای په ځای هلاک شوي او 6 نورې مرګونه ټپیان شوي دي. پاکستاني رسنیو ویلي چې ټپي پوځیان د سیمې نږدې پوځي روغتون ته رسول شوي خو د ټولو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی دی. د پاکستان د استخباراتو اړوند خراسان ډایري یاد خبر تایید کړی خو وایي دې برید کې TTP وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده خو د تلفاتو ارقام یې نه دي روښانه کړي. په ورته وخت کې د شمالي وزیرستان د ارغیزي پوستې یو پوځي افسر رسنیو ته په خبرو کې د خپلو 15 سرتیرو د وژل کېدو او 6 نورو د ټپي کېدو خبر تایید کړی دی. په شمالي وزیرستان کې حالات دومره ترینګل شوي چې په هرو 2 ساعتونو کې دلته یوه لویه جګړه ترسره کیږي او په هرو 10 دقیقو کې یو پاکستاني پوځي خپل ژوند له لاسه ورکوي. خوږو ملګرو تاسې په دې اړه څه ویل لرئ کمنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو شیر او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لمن شه.